ما د نن ورځې د شعر خطاب ټولو افغانانو ټولو هیوادوالو ته ده. افغانانو سره لاس ورکړي یو بل ته، افغانانو سره لاس ورکړي یو بل ته، دا ګوټماټ کښتۍ راوباسئ ساحل ته. افغانانو سره لاس ورکړي یو بل ته، دا ګوټماټ کښتۍ راوباسئ ساحل ته. د زمان کاروان روان ده نه درېږي، د زمان کاروان روان ده نه درېږي، په جنګونو سړی نه رسي منزل ته. د دوبۍ او د دوحا ننداره وکړي، د دوبۍ او د دوحا ننداره وکړي، بیا نو وغړوئ سترګې خپل کابل ته. دا یو لویه بدبختي ده چې راغلی، دا یو لویه بدبختي ده چې راغلی، جهاد وایو هر تخریب او رور وژل ته. دې وطن کې عدالت به هله راشي، دې وطن کې عدالت به هله راشي، چې پناه نه وي ډاکو غل او قاتل ته. دا وطن زخمي زخمي په زړه چاودلی، دا وطن زخمي زخمي په زړه چاودلی، ژر یې وژغورئ یا ولیږي بحر تل ته. دا بیمار وطن به هیڅکله جوړ نسي، دا بیمار وطن به هیڅکله جوړ نسي، څو طبیب نشو د وطن دارو درمل ته. د خالد زړګی به هغه وخت آرام شي، د خالد زړګی به هغه وخت آرام شي، چې د سولې ګلان راوړي یار اوربل ته، چې د سولې ګلان راوړي یار اوربل ته. ډیره مننه دوستان، تاسو له پاملرنې هر چیرې چې هستئ ښاد او آباد اوسئ.